په دستارنامه کې وګورو، موږ نن هم د یو ایډیال شخص لپاره هماغه تعریفات وړاندې کولی شو چې نن نه 400 کاله وړاندې خوشحال خان وړاندې کړي. نو لهذا زموږ لیکوالي باید په یو ټولنیز ارزښت باندې راټولوي. لیکوال په ټولنه کې اوسیږي، د ټولنې ښه او بد ګوري، ښه او بد. لیکوال هیڅ وخت د دې ښو او بدو نه نشي تېرېدی. چاپیریال او ټولنه د لیکوال په رواني اړخ باندې ډېر اغېز کوي. رحمان بابا چې وایي چې په سبب د ظالمانو حاکمانو کورو ګورو پېښور 3 واړه یو دي. موږ ګورو چې رحمان بابا د څه رقم یو چاپیریال سړی دی. د ده په دغه شعر کې موږ ته د هغه وخت حالات انځورېږي. موږ هېڅ وخت د رحمان بابا هغه فکري او ذهني چاپیریال د ده له شعر و شاعرۍ او د ده له پنځولو جدا نشو مطالعه کولی، ځکه ده چې ښه لیدلي دي هغه یې هم ویلي دي، چې بد یې لیدلي هغه یې هم ویلي دي. خصوصا د اورنګزیب پاچا وخت دی چې خوشحال بابا دا خبره کوي چې په سبب د ظالمانو حاکمانو کورو پېښور 3 واړه یو دي. یا کله کله چې رحمان بابا موږ ته ځینې وجیزې بیانوي، هغه وجیزې ډېرې لوړې دي. هغه چې څه ویلي دي چې تو لعنت دې په دا هسې منصفۍ شه چې له حق او باطلو ته ګذر کړي. تا ته رب د ملایکو مقام درکړ، ته په خپل مقام د ګاو خر کړي. نو کله چې شاعر او لیکوال ښه او بد ګوري، همدغه ښه او بد د شاعر په شعر کې، د شاعر په لیکنه کې هغه منعکس کیږي. نو د ټولنیز ارزښت سره سره هغه ښه او بد چې په ټولنه کې موجود دي، هغه باید شاعر او لیکوال په داسې بڼه خلکو ته وړاندې کړي چې هغه حقایق وي. سره له دې چې ادبیات یو هنر دی، د ادبیاتو یو اړخ هنر دی، موږ وایو چې هنري ادبیات. په هنري ادبیاتو کې موږ اړ یو چې مثلا سمبول وکارو، که مخامخ یوه خبره نشو کولی د سمبول په ذریعه باندې کوو، نو 100% که حقیقت نه دی، ولې ادبیات د حقیقت یو انځور دی. نو موږ باید هغه ښه او بد اړخونه چې لیکوال په ټولنه کې ګوري هغه باید راواخلي او منعکس کړي، او د لیکوال نه همدغسې یوه توقع کیږي، ځکه لیکوال سره عاطفه ده، لیکوال سره احساس دی، او د همدغه عاطفې او د همدغه احساس په بنیاد باندې دی لیکنه کوي. موږ مخکې هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې لیکوال هر څه له ټولنې نه اخلي او بیرته یې ټولنې ته ورکوي. نو که چېرته موږ هر څه له ټولنې نه وانخلو، لیکوال د ټولنې نه دا هر څه وانخلي، اوایي خبرې نشي کېدی چې مثلا د ده په ذهن کې څه وګرځي، هغه به یو ټولنیز انعکاس وي، هغه به یو ټولنیز انځور وي. نو موږ لیکوال د ټولنې نه جدا نشو مطالعه کولی. حمزه بابا وایي ځکه جدا نشو مطالعه کولی چې د حمزه بابا دا خبره چې زه د وچ هډوکې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي، دا زما د سوخن سوری په معنا کې همایون کا. تاسو د لیکوال عاطفې ته وګورئ، د لیکوال عاطفه څومره اوچته ده. د یو سیاستوال او د یو لیکوال ترمنځ توپیر هم همدا دی چې سیاستوال تل هڅه کوي چې خپل فکر په خلکو ومني، یا ټولنه او وګړي د خپل سیاسي محور او د خپل سیاسي چاپیریال پر بنیاد راوڅرخوي. خو لیکوال او شاعر د ټولنې لپاره ښې هیلې او ډیر امیدونه په زړه کې لري. د ولس یو احساس ورسره دی. ډیر کله چې موږ ناخوالي ګورو، لیکوال
که هغه ناخوالې راخلي د خپل یو سیاسي لید له نظره یې راخلي. اما شاعر او لیکوالې په داسې عاطفي نظر باندې راخلي، داسې عاطفي انداز باندې راخلي چې هنر پکې موجود وي. تاسو دې شعر ته وګورئ چې ستا د شنو بنګړو د سرساتنې دعا وشوه، پیړو هتکړیو ته مې لاسونه ونیول. دا هغه حالت دی چې کیدای شي تاریخ دانانو یا تاریخ لیکونکو په خپلو تاریخونو کې هم راوړی. سیاسینو یا سیاستوالو دا حالت په خپلو سیاسي لیکنو کې راخیستی. اما د شاعر عاطفې ته وګورئ، شاعر په داسې انداز باندې د دې خبرې یادونه کوي چې ستا د شنو بنګړو د سرساتنې دعا وشوه. دلته یوه استعاره موجوده ده، په دې کې انځورونه موجود دي. ستا د شنو بنګړو د سرساتنې دعا وشوه. د سرساتنې دعا، د سرساتنې دعا څه معنا؟ د وطن مثلا یا شنه بنګړي چې یو مستعاره کلمه ده، د دې نه هدف څه شی دی؟ پر وطن ننګ دی، پر وطن د وطن په ناموس باندې غیرت کول دي. چې شاعر او لیکوال وایي چې ستا د شنو بنګړو د سرساتنې دعا وشوه، پیړو هتکړیو ته مې لاسونه ونیول. معنا دا چې که ستا د دفاع په صورت کې هر ډول حالاتو ته یا هر ډول حالات او مشکلات په ما راځي، ولو که په دې کې زندان هم وي او پیړې هتکړي، زه به ورته لاسونه نیسم. هنریت ته داسې شعر تاسو وګورئ، ستا د شنو بنګړو د سرساتنې دعا وشوه. کله چې موږ وایو چې شنه بنګړي، ښه د دعا دپاره هم موږ لاسونه لپه کوو، او مېرمنې چې کله لاسونو ته بنګړي اچوي، هغه هم داسې بنګړیوالې ته چې لاسونه نیسي، دغسې په داسې شکل باندې چې لاسونو ته یې بنګړي ور اچوي، او هتکړیو ته هم لاسونه نیول کېږي. نو یو درې اړخیز انځور په دې کې شته دی. د ټولنې د بدو حالاتو ذکر په هنري انداز کې شوی دی. نو لحاظه موږ ټولنه له پامه هېڅکله نشو غورځولی. همدغه شاعر او همدغه لیکوال دي چې د ټولنې په درد باندې دردمند دي. ښه، اوس راځو دې ته چې موږ وایو چې لیکوالي، یو تعریف موږ وکړو چې د لیک نه اخیستل شوی، د لیکنې نه اخیستل شوي، یا خپل فکر په کاغذ باندې انځورول، هغې ته هنریت ورکول، د خلکو د احساس او د خلکو د عاطفې نه انطباع اخیستل او بیرته په خپلو الفاظو کې نورو ته وړاندې کول، دا ټول موږ د لیکوالۍ تعریفونه کوو. کله چې موږ د لیک خبره کوو، لیک په داسې وخت کې رامنځته شوی دی چې یو لوی انقلاب په نړۍ کې راوستی. که موږ وګورو په نړۍ کې د البته زما خپل برداشت دی، یا هغه د حالاتو نه چې سړی ګوري، تاریخ ته چې سړی ګوري، درې لوی انقلابونه موږ په دې ډګر کې ګورو. چې لومړنی انقلاب د لیک رامنځته کېدل دي. په دې باب باندې مختلف تاریخي روایت دي چې څنګه رامنځته شوی دی او کله رامنځته شوی دی، هغه یو بیل بحث دی. خو چې هر څنګه رامنځته شوی دی، لیک یو پراخ بدلون راوستی دی په ټولنه کې، او هر څه د ورکېدو نه ژغورلی دي. د لیک په ذریعه باندې هر څه د هېرېدو نه، د لمنځه تلو نه ژغورل کېږي. نو دا یو لوی انقلاب و. ښه، کله چې لیک رامنځته شو، هر چا چې به څه غوښتل، مثلا یو شی چې به یې لیکلی و په پاڼه باندې، که د هغې دویمې کاپۍ ته ضرورت و، نو دویمه کاپي هم د دې لیک دغه وه، باید په قلم باندې ولیکل شي. خو کله چې دویم لوی انقلاب راغی، هغه د چاپ ماشین چې رامنځته شو، د چاپ ماشین په یو ځل مثلا د یوې کاپۍ نه زرو ته خبره لوړه کړه، یوه کاپۍ نه 1000 کاپیانې وتلی شي.